توفیق راکړي خدای دې دا زموږ ستاسې تېره سایه د دې میاشتې مبارکې په هغه خپل دربار کې قبول کړي چې هغه د خدای د قبول دربار دی. الله دې وویونکي والا ته پر ویلو باندې ثواب ولره ورکړي، نیت یې خدای دپاره د خدای کړي، د اورېدونکي دپاره دې الله د اورېدلو ثواب ولره ورکړي، سایه دې خدای قبوله کړي. یقین وکړئ نبي علیه صلات وسلام په حدیث شریف کې ویلي دي چې په میاشت کې د روژې چې کوم مسلمان یو قدم قدر د پاره د خبرو اورېدلو د خدای او د خدای د رسول ولاړ شي، الله جل جلاله به وده ته جنت ولره ورکوي. نو هغه وعده الهیه چې خدای کړې ده په قول د محمد رسول الله، هغه دې الله زموږ ستاسې و د نور مسلمانانو په نصیب کړي. نو مقصد مې دا دی چې یو څه هغه شیان چې هغه ډېر د فضیلتو ډک دي، بعضې په خویو کې دي، بعضې په نمنځو کې دي، دا به نن سره ووایو د خیر سره. الله دې هر مسلمان ته توفیق ورکړي چې یاد یې کړي، زده یې کړي، کې نه زده کېدله تقریبا بیا د پوښتنې حق هم لري، بیا په دغه ټیپ کې چې مراجع هغه کې یقین وکړي، بیا جنې زده کېدلی شي. وینې دغه نو به مقصد مې دا دی چې بالا بیا نو ختم کړو وینې د خیر سره. په حدیث شریف کې د نبی علیه صلات وسلام بیان دی، اوله خبره دا چې رسول الله کوي وای ما من عبدین متحابین فی الله یستقبل احدهما الاخر، وای هر دوه مسلمانان خامخا د دوه مسلمانانو په مابین کې یو ناراضي راغلی، یو پریشانی راغلی، یو خشک راغلی، یو تیزی و تندی راغلی، د روژې کار دی، یو ادنا خبره در دماغ دومره لوړه ولاړه شي چې اخر د انسان دماغ پسې پورته کېږي، چپه کېږي او هغه په حقیقت او په واقعیت کې ډېره کوچنۍ خبرې، اسانه خبرې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر دوه مسلمانان چې برته یو د بل محبت سره شروع کړي، څنګه محبت؟ یستقبل احدهما الاخره، دا یو مخ پر دې بل باندې راواړی ده، دوی خو مخ سره اړولی و، سره ناراضه سوي وه، سره خفه سوي وه. رسول الله وایي چې برته دا یو مخ پر دې بل باندې راواړی، نو څه ورسره وکړي؟ په یصافحه، مصافحه ورسره وکړي، فلانکه څه کوې چې شا دې راګرځولی ده، خدا دې راوله جوړ په خیر سلامت یې څه هلک شته، او حاجي صاحب والله چې دا ډېرې ورځې مې درته سوه دا خو غږ مې نهشي کولی، دی وایي بالا غمه بالا ګوته مه په وایه، یعنې بس سره تېرو بیرې کې دا خبره نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که هر دوه مسلمانان دغسې سره پیدا شوله چې د دوی په مابین کې ناراضي وه او مخ په څټ وه سره، او برته یو د بله دا استقبال سره وکړي، یوه مخ پر دا بل راواړوئ، دا بل پر دې بل راواړوئ، مصافحه یې ورسره شروع کړله او درود یې ووایه پر نبي علیه صلات وسلام باندې چې الله پاک برته دا نعمت د قرابت زموږ په نصیب کې ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وعده ورکوي وایي لم یتفرقا حتی تغفر ذنوبهما، دوی به لا نه سره جلا سوي، الله جل جلاله به دا فیصله کوي چې دغه دواړه ما بخښلي دي. الله دې توفیق راکړي، موت ته بخښه ده، یقین درته وایم. اوس که داسې وایي چې په یو درنو پیسو وایي چې دغه دوه کسان په 2 لکه بخښل کېږي کالداري، 2 لکه خو نو 3 لکه روپۍ ډېرې وي یاره شو، بس نو خدای جره جوړوي بخښه نو نه سم غوښتی وینې فرض. که یو ډېر لوی مزل وایي چې دغه 2 کسان چې مکین شریف له ولاړ شي نو بیا بخښل کېږي، نو په څومره ګرانه خبره وایي دې خلکو ته چې یا الهي پروردګار فلانکی خو چې راسه ناراضه سوی دی یا فلانکی راسه خوابدی سوی دی، خو اوس یې نسم پخلا کولی، خو په مکه شریف کې پخلا کېږي. نو زه والله خدایه لګېږم څومره ګرانه خبره وایي، څومره به دا خلک په ارمان واسي چې پاکه خدایه نو چې اوس
نږدې کار وای اسانه کار خو دستي به سړي ورامله کړي وای چې پلانکی ژر به بیا یې په دې پسې ارمان کوي نه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث مبارک کې چې روایت ابن سنی کوي معلومدار حدیثونه او کتابونه دي وینه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فیصله کړې ده چې د کومو دوه کسانو په مابین کې ناراضي او خفقان یې دا یو پر دې بل دې مخ راواړوي مصافحه و دې روغبړه ته وایي دا دې ورسره وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ول دوی به لا نه سره جلا سوي زه دا وعده ورکوم چې الله جل جلاله به مغفرت ودغو انسانانو ته کوي. الله دې مغفرت زموږ وروستی په نصیب کې یقین کړي. ونه که ګرانه خبره ده چې ورته وګورې نه ده ګرانه بیخي. که سړی د خدای د رسول و دغه حدیث ته وګوري خو ګرانه نه ده او که سړی د خپل ځان و نفسي تقاضا ته وګوري هغه نبوي تقاضا وروسته کې نفسي تقاضا راغی بیا ډېر زور غواړي چې نفس شیطان ته وګورې نعوذ بالله من ذلک د خدای د رسول د خدای د پیغمبر د محمد رسول الله و خبرې ته نه وګورې نه نو بیا ډېره ګرانه ده دا بیخي زور غواړي چې یو سړي به تا ته خبره کړې او ته به ورځې ورته کښېنې هو دا چیرې کېږي امکان یې نشته نفس شیطان ته کې ډېره ګرانه لرې هم ده ګرانه هم ده مګر د خدای د رسول ورکول ته چې کې هېڅ نه ده دا یې یو. بل حدیث شریف راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هر دوه کسان چې سره ناراضه یا سره مرور یې خیر په دوی دوو کې کم یو دی داسې نه وایي چې ملامت کم یو دی په ملامت یې خدای خبر دی ملامت هرې شو خو به خیر یې وایي ښه په دوی دوو کې کم یو دی دا دوه کسان سره مرور دي سره ناراضه دي په دوی دوو کې خیر کم یو دی بزرګ یا ښه سړی کم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي خیر د دوی هغه اول النظرین دی چې اول غږ یې وکړي اول سلام یې ور واچوي دغه خیر دی په دوی دوو کې ښه سړی دغه دی ملامت و پړې دستي سره معلوم سولو بس چې اول غږ یې پر وکړي چې السلام علیکم هغه مخ ته سړی واولاکه ولاړ څه کوې درځه ولې چې رژیمات تر وانه خو هغه وایي کاکا نه کوم رژیمات چې په خاورو در لړم او پلان کوي نه دی رسول الله وایي خیر په دغو دوو خوابدو کې که غواړئ بزرګ په دې دوو کې که غواړئ هغه څوک دی چې اول غږ یې پر بل باندې وکړي دا یو بل حدیث شریف راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په روژه مبارکه کې نه دی په روژه مبارکه کې ټول اعمال چې پورته کېږي د الله جل جلاله حضور ته پاک خدای جل جلاله د هر مؤمن مسلمان روژه او هغه عمل د نیکۍ چې پکښې کړی دی دا الله پاک قبلوي دا حدیث شریف دی وعده خدای کړی دی چې زه قبلوم خو یو شی الله جل جلاله فیصله کړی دی پروردګار جل جلاله و دې ملایکو ته ویلي چې د درو کسانو عمل په دغه روژه کې لا هم نه قبلوم خدای تعالی ولې وساتي د درو کسان د الله جل جلاله نه قبلوم که څومره روژه ونه شي نو څه دې شوي په کار مې نه یو څوک دی یو قاطع الرحم دی هغه څوک دی چې وسیله رحمي د خپلو قریبانو دوستانو څخه پرې کړې ده صاحبه هېڅ رحم پر قریبانو نه لري هېڅ روح نه ورکوي یا په اصطلاح یې نه دا دی دوهم شارب الخمر چې مسلمان یې او په دا اسلام کې دی شراب څښي د دې عمل که نیکي کوي هم کې نه کوي هم خدای وایي زه نه کوم دریم تاریکو اخاه فوق ثلاثن رسول الله ول د هغه چا د الله وای نه قبلوم چې در درې ورځې بالا د مسلمان سره بغض او عناد چوي دا خدا مو دې وساتي چې دا فرض روژه یقین وکړي دا لاس ناولې سړی جنې وجنه هم خوند نه کوي دا حدیثونه ټوله پر دغه باندې دي چې بس د مسلمان سره که مغفرت غواړي د خدای څخه دی دې غږ باندې وکړي دی دې هغه بغض و عناد د زړه څخه وباسي بې موجبه یو خو داسې بغضونه و عنادونه دي یقین درته وایم چې هغه یو موجبه لري وینې اوس یو چا د یو چا زوی وروژلی دی نو بس دی به ورځي هلته به ننواتې باندې غږ باندې کوي څه چې مړي کوي ستا بلا جلا هم شي واخله
دا خو بیا حدیثونه نه وایي کتابونه نه وایي دا و عرشي ته خپل یو حد ایښو سوی دا بې موجبه کیسې چې سړی په مخ سره راواخلي د مرغۍ پر تورو پر سپین باندې مرغۍ توره ده یا سپینه ده نو پر دې باندې دا بې موجبه بغض نو د انسان نیکۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خوري لکه وچ لرګي چې و یو توند ورته ورغورځوي تناره ته یې ورغورځونه هیڅ موجبه نشته او موجبات و آلات خو بیا خدای او رسول خپل واجبات طریقې ایښي دي نو نه دی قصاصونه یې ورته ایښي دي کفارې ورته ایښي دي مثلا اصطلاحګانو روغې وجوړې ورته ایښي دي دا خبرې ورته ایښي دي دی موجې کیسې نه دي سړی نو بالا دا بعضې کسان خبره یې د خوا ناچپه شي وینې تاوان پکښې کې خبره د خوا ناچپه شي ښه نو وایي که چا د چا پلار وروژلی و هغه به نوم باره ورځي وایي ما بخښلی خوا مرسه به ده څه چې رامړ دي کاکا دغه یې نه ده نه ته دا د خدای د رسول په حدیثو پسخندونه مه وه نه دی هغه هر شي ته د شریعت خپل معیار یې ایښی دی خپل میزان یې ایښی دی خپله اندازه یې ایښې ده خپل یو مقدار یې ورته ایښی دی دی نه دي چې دا ته یې بس بالا نو لوړي وجولي کل په دا یوه حدیث کې راکوټه کوې سره یاد هر شي ته خپله طریقه ده خو دغه موته کله ځي دا د چونو چرا والا بې موجبه بغض و عناد سره پیدا کول دغه چې د یقین موت په ساو دی دغه موت په ساو دی دغه وایي مسله نو یو شی د هغو شیانو څخه دغه دی چې یو مسلمان بل پر بل مسلمان باندې غږ د خوشحالۍ و د محبت و د مهربانۍ وکړي الله جل جلاله مغفرت ورته کوي لنډه دا خو په دې خویه کې ولاړې اوس د لمنځو په بابت کې درته غږېږم الله دې توفیق راکړي یو څو لمنځونه رسول الله یاد کړي دي چې ډېر غټ فضایل پکښې کې دي یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه داسې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من صلی 4 رکعات که چا 4 رکعاته لمونځ وکړي بعد زوال الشمس دا پر دغه وخت چې د انمر زوال سو دستي په دستي کېږي بس د انمر ته داسې ګوري چې زوال سو یعنې سایه راولوېدله د جواله مثلا رابېلو د زوال دی دغه خو د ماپښین لمونځ ګرد په د زواله پاتې یا دا د ماپښین د لمانځه د ماپښین د دې 4 رکعاتو سنتو د مخه دي هغه د ماپښین 4 رکعاتو سنت بیا 4 رکعاته فرض بیا 2 رکعاته سنت نه دي چې دا موږ ته یې کوو دا نن چې مو دا علیدت ځان ته مستقل لمونځ دی دا 4 رکعاته چې اوس دغه حدیث شریف یادوي د دې څه علیده دي د زواله بعد چې زوال وسو دشتي دې ته نصف النهار وایي په دې نصف النهار کې د ورځې هم داسې تهجد شته لکه په نصف اللیل کې د شپې شته دا د ورځې تهجد دی حدیث کې راغلی وای که د چا هغه د شپې تهجد د لاسه نه کېدی یا خوب ورتلی یا ستړی و یا څنګه و دا د ورځې تهجد دی بیا کوي دا خو نو دا وختونه سړي ته ورمعلومېږي هغه داسې دی وای که چا 4 رکعاته لمونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد زوال الشمس وکړي ګورئ یحسن قراءتهن ورکوعهن وسجودهن ښه الحمدلله و قل ولا شریفه یې وویل ښه رکوع یې وکړله ارامه ښه سجده یې وکړله بس د هغه قدر بیا دا شک په زړه کې مه در اچوي چې څو قل ولا پکې وایي څو واره یې ویلې هېڅ څو واره نه دي لکه دغه د ماپښین سنت چې کوي څو واره قل ولا پکې وایي خو یوه پله الحمدلله ده یوه پله قل ولا د 4 رکعات کې دغه 4 هم دغه ډول دي بس ښه اسانه هم دی ولې خو ښه قیام یې وکړه ښه رکوع یې وکړه ښه سجده یې وکړه ځکه رسول الله په دغه الفاظو ویلی دی چې ښه ښایسته قرأت یې ووایه ښه ښایسته رکوع یې وکړه ښه ښایسته سجده یې وکړه ارام په قرار یې وکړه څه به وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله ولکېدان مونځ وکړي یستغفروا له 70,000 ملک حتی الليل 80,000 ملایکې د خدای هیڅ نه په کمیږي
اویا ملایکې د دغو لمونځګزاران دپاره الله مقرر کړي دي. پروردګار وایي تر ماښامه پورې زما څه استغفار د دوی دپاره غواړي، بخښ غواړي. دا څه لمونځګزاران د دغه وخت چې دي د دې ټولو دپاره دا ملایکې مقرره دي تر ماښامه پورې استغفار غواړي. وایي خدایه بخښه وکړې، خدایه بخښه وکړې، خدایه بخښه. وایي ومن دق الباب لقد انفتح، یو دروازه د چا چې ورټکوي درته خلاصېږي. خدای تعالی جل جلاله ته چې دغونه نارې سړی کوي چې در ماښامه پورې لمر لوېږي، نو پاک خدای وم خامخا انشاءالله تعالی د خدای مهرباني د وینې خدای وایي چې ما بخښلي دي. په دې لمانځه کې دغونه فضیلت شته. پس تر زواله پر نصف النهار باندې کېږي. دا بل لمونځ دی. هي هغه دی خدایه. بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي چې من صلی 4 رکعات، دا بیا بل دی پسې ګورئ، که چا 4 رکعاته لمونځ وکړي عند زوال الشمس، بیا دغه وخت دی چې د لمر زوال دی. یعنې یوه طریقه یې هغه ده د 4 رکعاتو اسانه طریقه، بله طریقه یې دغه د دې 4 رکعاتو. خو یقرأو ویې ویله فی کل رکعت، په هر رکعت کې فاتحة الكتاب یوه پله الحمدلله و آیات الکرسی یوه آیات کرسی شریفه. بس په دا یوه آیات الکرسی سره هم لمونځ صحیح دی. الحمدلله خلاصه کړل، دستي یې شروع کړي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. بس هیڅ بلا مه وایه، الحمدلله وایه، آیات کرسي شریف وایه. دا 4 رکعاته یې داسې وکړله، نو به څه وکړي؟ عصمه الله فی اهله و ماله و دینه. پروردګار جل جلاله یې ملایکو ته وایي چې د دغه سړي کور، د دغه سړي مال، د دغه سړي دین ټوله ته یې په حفاظت کې واخلي. څونه لو خبره ده. یقین اوس د دې دولت بادشاه یا صدر اعظم دا امر کړی دی، وایي دا د بجلي چارج یې د فوج په لاس کې ورکړه. نو خلک دا چې ویني خادې ته ختلی دي، هغه غلا چې کول کرپوي و چې په خپله پرې کوي برته. نو څه خلک په دباو کې دي یا الهي، ولې وایي دا د ده په چارج کې ورکړي. دا فوج نو نسبتا و دې نورو ته دی معلومېږي چې نو کوي جږ دی ویني دا. او دا غم اعتماد شو چې اوس نو دا د برق مسله او موضوع د فوج په لاس کې شوله، نو اوس نو بېغمه شو د خور د اوبو دسن ووتله ښه دی. نو څه چې د یو انسان اهل و مال و دین د خدای د ملائکو په سپورت کې ورکول شي، دا به نو څومره د حفاظت ډالۍ درنه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکه چې دغه لمونځ کوئ الله جل جلاله به دې کور، مال، دین ټول د ملائکو په حفاظت په سپورت کې ورکړي، په خصوصي سپورت کې چې دا وساته دا ورسو. دا معنا دا د ماپښین د لمانځه د مخه د زواله بعده دا ډول دی. یا 4 رکعاته الحمدلله و کل ولا په رکعات کې وایه، یا 4 رکعاته الحمدلله و آیات کرسي شریفه په رکعات کې. هغه چې د چا نه یې زده هغه نو مشره خدای دې ورزده کړي. بل لمونځ دی پام باندې کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تزال امتي یصلون هذه الاربع رکعات قبل العصر. نبی علیه الصلاة والسلام وایي که چیرې یو سړی راولاړ سو 4 رکعاته نفل یې وکړله د مخه د مازدیګر د لمانځه چې د مازدیګر د فرض و جمع لا نه یې درېدلې،
ته ولاړ شې 4 رکعاته وکړې نو څنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله وليمشي احدهم على الارض مغفورا له مغفرة حتما ولودغه انسان ته به خدای تعالی د دغه 4 رکعاتو د لمانځه په وجه سره مغفرت یعنی بخښه کوي وچ په وچه دی نه دی چې رسول الله و خدای ته وایي خامخا به ورته کوي وایي خدای تعالی ویلي دي چې پر ما حتمي ده چې زه کوم خدای پر ځان دا تړلی ده چې زه کوم خو څنګه یې وکړي داسې دي ګوره یقرؤ فی الاول اذا زلزلت الارض زلزالها په اول رکعت کې دغه صورت دی کوم صورت اذا زلزلت الارض زلزالها دغه دی دا یو په دوهم رکعت کې دغه دی والحاجیات غضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا ده په دریم رکعت کې کوم دی القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة دغه صورت په څلورم رکعت کې کوم دی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دا 4 صورت دي په یو رکعت کې یو په بل کې بل په بل کې بل په بل کې بل دا د مازدیګر د لمانځه د مخه رسول الله و 4 رکعاته نفل لمونځ دی که چا وکړي دغه ډول الله جل جلاله به حتما دته مغفرت دا خو مې انشاءالله یو د زواله بعد به د مازدیګر د مخه بل حدیث دی د سهل بن سعد سره روایت دی د نبي صلی الله علیه وسلم څخه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویله چې من قعد فی مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح که یو څوک بیا داسې و چې د سهار لمونځ یې وکړي نو په عرفه ځای کې کښېنستی ناست حتی یسبحوا رکعتي الضحى نو اخته د یو څه نو خود وایي تر هغه وخته پورې چې بیا انور راوخاته ښه د غره سره بیل شو پر دا څرک باندې لام نه دی ښه وینې ما راختلی دی یاره نه به یې یا راختلی دی اوس نو نه به یې راخته یو یې راختلی دی هغه شروع کړو کې اول وایي نه به یې راختلی ده پر دغه هم نه سره جوړېږي چې لمر راختلی دی یا نه به یې راختلی کې 2 رکعاته لمونځ وکړي نو که څه به وشي غفر الله خطاياه وان كان اكثر من زبد البحر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله په دغه رکعاتو په وجه سره ودته مغفرت د ګناو چې قسم د ګناه دغه ډیرې لکه د دریاب د اوبو زګ چې باډاس کې وینو خو د زګو ډک دی نو چې د اوبو د زګ په شان دغه د ګناوي لا خدای ته زور نه غواړي الله جل جلاله بیا ودغه مؤمن ته دغه منځ په وجه سره ګرځي یو نه داسې وختونه مې یاد کړي دي چې هغه چندانې دی د مصروفیت وخت هم نه دی بس دا لابد وخت دا معنا ده په بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای که دغه د څاشت 2 رکعاته وکړله پسې لم تمس جلده النار ول د ده و چمړې ته به اور د دوزخ ور ونه رسېږي نشي څټلی بس بل روایت کې بیا وای خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه دی به داسې د ګناه څخه پاک سي لکه د صغائرو ګناو څخه کبایر نه یادي حق المسلم نه یادي صغیره ګناوي رژي لکه سړی چې په اوله ورځ زو کړی وي ځکه حق د مسلمان ادایه نه غواړي یا بخښنه غواړي کبایر ګناه د اخلاص توبه غواړي وینې دا شمو چې کله ځینو هم نه دي پرتې شي سړی وایي بس دا یو نماز به کوم یو څه چې وکړي بالا نو زه ولاړم یا نو دا خو کارونه دي د هر شي دپاره خپل حد و اندازه سته بس دا نظام جوړ سوی د شرع په دغه حد سره دی په دغه اندازه سره دا معنا ده دا یې بل
بل لمونځ د جمعې په ورځ دی، دا بیا د جمعې د ورځې دی، هغه بیا داسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای اهل الجنه چې جنت ته ولاړ شي دوی الله جل جلاله په هر جمعه کې پر یو غونډۍ د کافرو کښېنوي، دا عضو کافر چې بولي، و دوی ته نوي نوي غونډۍ د کافرو جوړېږي چې دا ډېر خوشبویه دی. دا جنتیان پر دغه غونډۍ باندې د کافرو کښېنوي او د دې غونډیو په اړخ کې یو واله جاري ده چې د هغې ولې خټې بیا مشک دي لنډی ده، دا ژې په مشکو واله سوي دي، دلته د کافرو بوی دی، هلته د مشکو بوی دی. او د دې ولې پر ژې باندې بیا حورې ناستې دي. د خدای تعالی قدرت دی دغه حورې د دې جنت چې دي دا وایي قرآن د خدای په یو داسې ښایسته اواز سره وایي چې هم یې اولون اوري هم یې آخرون اوري، یعنی دا ټول اهل الجنت یې جلا جلا د اواز اوري. ښه په دغه ځای کې وایي د خدای دیدار و دغو جنتیانو ته ورکول کېږي چې دا د کافرو پر غونډۍ ناست دی، د مشکو په مشکو وهل سوې ژي واله ورته بهیږي او حورې باندې راټولې سوي ده د دې ولې پر ژي باندې کتارې الله کښېنولي دي. قرآن د خدای په یو ښایسته اواز سره اوري چې دا ټوله جنتیان یې اوري، وایي چې دا ټوله جنتیان یې اوري. په دغه وخت کې الله جل جلاله خپل دیدار ورکوي. الله دې زموږ ستاسو او د نورو مسلمانانو ته نصیب کړي. دا معنا نو چې څنګه دوی روان سي وایي هر سړی د دې جنتیانو څه ورځي په دې حورو کې د خدای ګوري، هر یوه چې کومه حوره خوښه کړله هغه در لاس نشي ورسره، بس هغه د ده ده. بیا وایي پر دغو ولو باندې د ملغلرو پلان جوړ سوي دي، پر دې باندې دوی و خپلو ځایو ته ځي. دا کم کسان دا معنا ده من صلى يوم الجمعة 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآيات الكرسي مرة وقل هو الله أحد 15 مرة. څنګه مې وویل بیا 4 رکعات لمونځ دی، په هر رکعت کې یوه وپله الحمدلله یوه وپله آیات الکرسي شریفه 2 15 واره کل ولا شریف ویل کېږي. اول به الحمدلله وایي، بیا به آیات کرسي شریف وایي، 15 واره به کل ولا شریف وایي، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد قل هو الله احد، 15 واره به پوره کوي. دا معنا شو. الله دې توفیق راکړي. ونه بیخي ښه لمونځونه دي یقین. بل لمونځ دی د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کوي. دا معنا من صلى ركعتي ليلة الجمعة بعد الغروب، دا بیا 2 رکعاته د جمعې په شپه دی، د ماښام د لمر لوېدو د ماښام د لمانځه بعد لنډی ده. هغه خو نو په ورځ کې څه وینې